سلامونه او نیکې هیلې. نن به تاسو ته وښیو چې د مریض د فشار یا بلډ پریشر اندازه څنګه اخلو. اول مریض باید آرام کښیني، لاس یې په میز یا مستقیم ځای کې کېښودل سي او لږ تر لږه 15 دقیقې آرام وکړي. بیا د فشار ماشین یا د فشار کپ د مریض په لاس باندې په سم ډول وتړو، نه ډېر ټینګ او نه ډېر سست. وروسته ماشین چالان کړو او انتظار وباسو تر څو د سیسټولیک او ډیسټولیک فشار اندازه څرګنده سي. کله چې نتیجه راووځي دا عددونه یاد کړئ او د مریض حالت ورسره پرتله کړئ. که فشار لوړ یا ټیټ وو باید ډاکټر ته خبر ورکول سي. دا یو مهم لیباراتواري مهارت دی چې د هر صحت کارکوونکي لپاره ضروري دی. مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. نو هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې داسې معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن اوسئ. مننه.